دوستانو په بازارونو کې نن سبا کومې ښځې بدکاري کوي او کومه ښځه په ډېرې وړه خبرې دوکاندارانو ته مجبوره شي چې داسې ناروا کارونه ورسره وکړي. که چېرې تاسو د دغو ښځو پیژنګلو کول غواړئ او ځان خبرول غواړئ چې دغه کومې ښځې دي او کوم عادتونه چې کوي، نو دغه ښځې به ناروا او بدکاري وي. موږ سره تر اخرې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتونه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، تاسو ته به نن هم دغه معلومات او پټ رازونه راټول کړي دي. امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شي. ملګرو، تاسو ته موږ مخکې هم څه داسې قسمه ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو نننۍ ویډیو زموږ په یوه نوې موضوع ده. دوستانو، تاسو به کتلي وي چې نن سبا په بازارونو کې کوم حال شروع دی چې پکې اکثر نوي زلمي شوي هلکان هم بازارونو ته چکر لپاره راوځي او زیات وخت داسې هم کیږي چې په دوکان کې دوکانداران ځان سره ښکلي هلکان صرف له دې دپاره کېنولي وي چې په هغوی باندې ګاګ خپل اړخ ته رامات کړي. دا ویډیو چې د ښځو په باره کې ده، نو اکثر ښځې چې خاوندان یې په کورونو کې نه وي او یا هغوی مسافر وي او یا د ښځې او خاوند ترمنځه طلاق شوی وي، دغسې ښځې اکثر بازارونو ته وځي او بازارونو کې د هر قسم بې شرمۍ نه دریغ نه کوي. دوستانو، ټولې ښځې داسې نه وي، خو یو څو ښځې داسې وي چې په بازارونو کې دغسې بې شرمي کوي. که تاسو په بازارونو کې کتلي وي، نو نن سبا د دوکاندارانو او ښځو ګپ سپ دومره زیات شوی دی چې ښځې به د خپل خپلوانو نه ستر کوي او په بازارونو کې به دوکاندارانو ته مخ ښکاره کوي او د وجود څه داسې حصې به یې هم ښکاري چې دوکاندار نه په دغه ګپ شپ او چلول باندې سودا ارزانه واخلي. دغسې ښځې اکثر وخت خپل عزت او حیا هم وبیلي او هیڅ څه هم په لاس ورنشي او آخره کې یې کور هم برباد شي. دوستانو، نن سبا کوشش وکړئ چې د بازارونو خپلې تور سرې وساتئ. که هر قسم سودا کوئ، نو په خپله بازار ته ځئ او هغه سودا کوئ. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله پامان.